دا پرېږده چې ته به بوډا کېږي کمزوری کېږي به سبا پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه دا پرېږده سبا ما ډېر لرې ووي یو څو منټه بعد هم پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه एकदम سړی خبر شي وي ما ته شوګر بیماري ده خبر نه خبر شو شوګر بیماري لږ ساعت کې هر څه بدل شو روجي نه وي شو اوس یې نه شي اوس خبر شو ما شوګر ده لږ ساعت کې روغ رمټ سړی په خېټه او په تشو یې درلی چې ډاکټر له بوځي د ګردې خرابېږي یاره دا خو چې ما روجي نیولی وی هغه هفته کې هغه 2 ورځې روجي به ما په کار چې نیولی مې وي هغه میاشت کې 3 ورځې روجي مې چېرته نیولی دا خو ډاکټران ورته اوس به روجي نه نیسي ګورې ګردې دې خرابېږي لاړ ورسه ختم شو دې ته وایي روغ صحت نه فایده اخیسته روغ رمټ سړی دی روغ رمټ سړی एकदम بس ساډوبي په زړه راله اوسې چلو شو ډاکټر له بوتو وستا خو د زړه والونه بند دي ښه نو تاله دا نه دي ښه تاله دا نه دي ښه ته به دغه نه کوې ته به داسې نه کښېنې ته به داسې نه ودرېږې ته به دا خو وي زما خو زړه کېدو چې زه به عبادتونه وکړم وخت نه لاړ اوس که زړه کېږي او که نه کېږي دا پرېږده دا انتظار مه کوه چې زه بوډا کېږم او کمزوری کېږم کېدای شي دغه شان کمزوری شي کېدای شي که نه شي کېدی کېدای شي نو ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی د حدیث په رڼا کې چې د دې نعمت قدر وکړي دا روغ صحت او دویم فارغه وخت نن مو تاسو سره وخت شتي ګوره سبا به وخت نه وي سبا کېدای شي مصروف وی او دا درته ووایم او سبا کېدای شي بلکل وخت نه وي بلکل وخت څنګه نه وي قبر کې به پروت وي داسې هم کېدای شي سبا کېدای شي وخت د سړی خو 2 خبرې دي یا کوم فارغه وخت به یا مصروفه دی خو د هغې پته نه لګي چې فارغه به او که مصروفه به خو نن خو یقیني دی چې تا سره فارغه وخت شتي موقع شتي او یا سبا له داسې به راشي چې وخت به در سره بلکل نه وي قبر کې به پروت وي او ارمان به کوې چې یاره لږ وخت وی او ما څه کړی او هر څه به درنه تلي نو دې وخت نه فایده واخلې کوم چې در سره نن دی او ځکه حدیث کې راځي امام حاکم راوړی موږ څو پیرې بیان کړی یم چې 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه پای کې 2 خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي وفراغک قبل شغلک وصحتک قبل سقمک روغ بدن د بیماری د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼه او فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه نن موږ سره وخت شته دی وخت قدر وکړئ ګورې الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک وخت ګورې د تورې په شان دی که دې پرې نه کړو که نه تا پرې کوي دا وخت چې دې پرې نه کړو که نه پرې کوي دې ګورې او بیا واپس نه راځي موږ چې تېر شوي وخت سوچ وکړو څومره افسوسونه ارمانونه کوو که نه کوو هر یو سړی ارمان کوي هر یو سړی یاره چې داسې مې نه کړی او چې دا ګناهونه مې نه کړی او چې دا مې کړی دا نن چې کوم وخت دی په دې پسې هم ارمان کوې نو داسې تېر کړه چې بیا ارمان نه کوې په دې پسې هم ارمان کوې بلکې دا پرېږده سبا به په دې ورځ پسې ارمان کوې نن چې ده دا نن چې کومه ورځ تېرېږي دا اوس چې پکې ته یې سبا به پسې ارمان کوې نو نن یې داسې تېره کړه چې سبا پسې بیا ارمان نه کوې چې خوشحاله یې لکه سبا د جمعې ورځ ده نن د جمعرات تا تېره کړه چې د جمعې په ورځ ته خوشحاله یې چې یا الله ستا شکر دی د جمعرات ورځ خو ما ډېره ښکلې تېره کړې وه زما پکې روژه وه ځکه چې هفته کې هغه 2 روژې دي زما پکې روژه وه زه پکې درس ته تللی ما پکې مونځ اودس کړی ما پکې پلانې کار کړی ما پکې ځان له مزدوري کړې دی چې هغه هم فایدهمنه ده بچو له مې رزق ګټلی ما دا کړي ما دا کړي سبا له ستا په زړه ارمان پاتې نه شي داسې څه وکړه او سبا له بیا ته وایي چې یاره ما دا کړی وه ما دا کړی وه یا لیت الشباب یعود یوما ځواني چې ته واپس راغلی هلکوالی واپس راغلی او پلانې واپس راغلی نه هېڅ هم واپس نه راځي نو دا زموږ د وخت چې کوم دی دا روان دی دا ګوره موږ ته ولاړ نه دی چې بس موږ به ټول عمر دغه شیان یو نو دا نن تا سره وخت شتي ګوره دا وخت استعمال کا او دا مه کوه سبا به زه به سبا هېڅ پته نه لګي سبا یا به در سره وخت نه او یا به یې خو مصروفه به وي د هر څه نه فایده واخله چې څه ستا مخې ته دي لکه دلته چې کوم ملګري د هغوی ته دا نصیحت لګو دا درسونه موږ کوو دلته روزانه درسونه
او هر ورځ په نوي باب کې درس او په نوي مسله کې درس سبا له کیدای شي ته نه او یا کیدای شي زه نه یم او یا کیدای شي ته مې او یا کیدای شي زه مې یم او د درس به نه وي هېڅ پته نه لګي نو موقع څه چې درسره دي هغه غنیمت وګڼه کومه موقع چې الله درکړې ده غنیمت وګڼه په دې وخت کې فایده واخله اخرت دپاره دا وخت ډک کړه اخرت دپاره یې ډک زموږ د دې بعضو دا مطلب دی چې وخت ډکول دې ته وایي چې صرف پکې مزدوري وکړه چې فارغه شوې